سلامونه جوړ تازه. د پنجشنبې په ورځ به په لومړي ځل د هند په موهالي کې د افغانستان او د هند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د دریو نړیوالو شل اوریزو سیالیو لړۍ پیلیږي. تر دې دمه افغانستان او هند په شل اوریزو سیالیو کې څلور ځلې مخامخ شوي دي چې هغه هم په نړیوالو جامونو او د اسیا کپ په سیالیو کې مخامخ شوي دي چې څلور واړه لوبې د هند لوبډلې ګټلې دي. په هند کې له هند څخه د لوبو ګټل اسانه خبره نه ده. د دنیا قوي هیوادونه د کرکټ قوي لوبډلې چې هند ته تللي دي لکه استرالیا، انګلند، افریقا، ویسټ انډیز په اسانه له هند څخه لوبه نه ده ګټلې. د دې علتونه ډېر دي خو یو علت دا ده چې د هند کرکټ لوبډله قوي لوبډله هم ده او مهمه خبره دا ده چې دوی په خپل میدان کې هغه د کرکټ په اصطلاح په خپل کنډیشن کې ډېر قوي دي او دوی پوهیږي چې د مقابل ټیم ضعف چې شی دی، قوت چې شی دی، په هماغه اساس ورته میدانونه او پچ برابروي او خپل ضعف او قوت ته په کتو میدانونه او پچ برابروي چې دوی هغه مقابل لوبډلې په خپل لومې کې په خپل دام کې ګیر کړي او لوبې ترې وګټي. د هند کرکټ لوبډلې څو ورځې مخکې د 14 لوبغاړو سکواډ یا نوملړ خپور کړل چې تر ډیره پکې ځوان لوبغاړي دي. ځوان لوبغاړي په دې معنا چې نړیوالې لوبې ډېرې کمې کړي دي، مګر آی پی ایل او د هند داخلي لوبې بیخي خورا زیاتې کړي دي. روهیت شرما ډیره موده وروسته بیرته لوبډلې ته راغی. ویرات کوهلي ډیره موده وروسته بیرته لوبډلې ته راغی. څه باندې یو کال دوی د هند لپاره شل ورځې لوبې نه وې کړې او د روهیت شرما نه خو کپتاني هم اخیستل شوې وه، پانډیا ته ورکړل شوې وه او سکی په دې وروستیو لوبو کې د هند د لوبډلې کپتاني وکړه په شل ورځو سیالیو کې. نو د دې نه دا معلومیږي چې هند بیرته روهیت شرما ته مراجعه کړې ده چې د لوبډلې مسؤلیت واخلي او نړیوال جام ته هم ممکن د هند لوبډلې کپتان روهیت شرما وي او ویرات کوهلي خو په فارم کې لوبغاړی دی نو د هغه ضرورت په ټیم کې چې هغه هم راشي. د دوی په اوپننګ کې شوبمن ګیل چې د هند رسنۍ د هند د کرکټ شهزاده هم بولي هم شامل دی. هغه په دغه آی پی ایل په دغه تیر سیزن کې درې که څلور سیلیزې وکړې که شمېره غلطه نه کړمه او سنچیرین لوبغاړی دی. د دې ترڅنګ په میډل آرډر کې سیمسن چې وکټ کیپر هم دی او په آی پی ایل کې د یوې لوبډلې کپتان هم دی. هغه ډېر قوي هیټر دی، هغه هم په دغه لوبډله کې شامل دی. تلاک او بلې شیوا ډیوب دا نور هغه او جیسوال د دوی هغه ځوان لوبغاړي دي او ځوان توپ وهونکي دي چې په آی پی ایل کې په خپلو لوبډلو کې خورا ډېر ځلیدلي دي او د شل ورځو ډېر ماهر لوبغاړي دي. په توپ اچونې کې بیا دوی هم مجرب لوبغاړي لري. کلدیپ یادوف د دوی هغه چینمن لوبغاړی دی، ورو واشنګټن سوندر د دوی بل ورو توپ اچونکی دی. یعنې د دوی دغسې یوه لوبډله ده چې په ډېر دقت سره او د افغانستان هغه لوبډلې ته او قوت ته په کتو دوی خپله لوبډله ترکیب کړې ده، د سکواډ اعلان کړی ده. په شل ورځو لوبو کې د هند د لوبډلې بڼه تهاجمي بڼه وي. روهیت شرما، شوبمن ګیل د دوی اوپننګ دی، دوی چې بس راشي وار له واره د اول توپ نه دوی هیټینګ شروع کوي. نو روهیت شرما بالخصوص خو قوي هیټر دی او شوبمن ګیل نو ټکنیکل لوبغاړی دی، ګیپونه ښه وباسي او ښه ماهر لوبغاړی دی. ویرات کوهلي هم په میډل آرډر کې په چیزنګ کې د هدف په ترلاسه کولو کې او همدغه راز د سپینرانو په لوبولو کې ډېر مهارت لري. افغانستان قوت په سپین کې دی. همدغه راز سمسن قوي هیټر دی، نور لوبغاړي هم دي. نو دوی دغه د لوبې بڼه تهاجمي بڼه ده. د افغانستان لپاره به ښه والی دا وي، د توپ اچونکو لپاره به ښه خبره دا وي چې دوی پرې نږدي چې تهاجمي لوبه وکړي. په دې برخه کې تر ټولو لویه هیله او لویه توقع شاید او باید فضل الحق فارقي او مجیب الرحمن ته وي. دا دواړه داسې لوبغاړي دي چې په اول اورونو کې اټاکینګ اورونو کې دوی درته ویکټ اخیستلی شي، لوبغاړي سوځولی شي. فضل الحق فاروقي هم په نوي بال باندې هم ان سوینګ او هم اوټ سوینګ او هم ان سوینګ بالینګ کولی شو. مجیب الرحمن خو په دنیا کې په هغو شاذو او نادرو بالرانو کې شمیرل کیږي چې په نوي بال باندې دی درته سپین بال کوي، چې دا کمال یوازې مجیب لري. ځینو لوبغاړي مشته خو بریالي نه دي په دغه برخه کې. مجیب یو بریالی لوبغاړی دی. نو ډېره تمه به د دوی نه کیږي چې د هند د منډو دغه سرعت د هند دغه پلان پرې نه دي چې په افغانستان باندې تیزه لوبه وکړي او په اسانه لوبې وګټي. شک نشته چې دا لوبې به د توپ وهونکو لپاره ښې وي او د توپ وهونکو لوبې به وي یا د بیټسمنانو لوبې به وي. د افغانستان په د 19 لوبغاړو په سکواډ کې 19 لوبغاړي دي. اکثریت بالران او آلراونډران دي. شپږ
توپ وهونکي موږ لرو ګربز، زعزی، ابراهیم، اکرام علي خیل، نجیب زدران او رحمت شاه. ښه خبره به دا وي د افغانستان لپاره چې یوه نوې تجربه وکړي د هند خلاف. په دې معنا نوې تجربه یې ځکه ورته وایم چې تر دې مخکې په شلو ورځو سیالیو کې افغانستان دغه تجربه نه ده کړې چې اوپننګ په ابراهیم او په رحمان الله ګربز باندې وکړي. دوی په نړیوال جام کې هم د افغانستان لپاره اوپننګ وکړ. البته هغه د یوې ورځنیو لوبو نړیوال جام و، خو دوی د 19 کلنو لوبډلې نه را په دې خوا د افغانستان لپاره اوپننګ کوي. یو اړخ ته ګربز به درته هیټینګ کوي، د هغه د لوبو سټایل هم دغسې دی. بل اړخ کې به ابراهیم زدران هم ویکټ درته ساتي، او هم دغه شپږ اورونه پاور پلی اورونه چې دي دا به د ابراهیم زدران لپاره یو ښه فرصت وي چې ګیپونه وباسي او رنزونه وکړي. زما هیله به دا وي چې په ون ډاون کې اکرام علي خیل ته موږ چانس ورکړو. اکرام علي خیل باور وکړئ دومره ښه تخنیکي او فټ او په ذهني لحاظ قوي لوبغاړی دی چې په هر حالت کې هغه درته لوبه کولی شي. په نړیوال جام کې موږ ولیدو څومره وروسته بعد څومره وخت بعد دی لوبډلې ته راغی، مګر 50 یې وکړه. کله چې ضرورت و هیټینګ یې کوو، که ضرورت نه و آهسته به لوبېده. نو په دې هیله په لوبډله کې شته، په دې هیله چې دی په ون ډاون کې راشي او په لوبډله کې وي د هند خلاف. او په ټو ډاون کې عظمت الله عمرزی بخښنه غواړم، بهترین انتخاب دی د افغانستان لپاره. موږ په نړیوال جام کې ولیدو هغه داسې یو لوبغاړی دی چې د لوبې رخ درته بدلوي. ټو ډاون دی هغه راشي، د ټو ډاون نه وروسته خو بیا خبره معلومه ده، نجیب زدران دی او بیا محمد نبي دی. او په بالینګ آلراونډرانو کې، په تیزو بالرانو کې البته کریم جنت او ګلبدین نایب لرو، ممکن د دوی نه یو ولوبېږي. د افغانستان لپاره ښه دا دی چې د آلراونډرانو یو اوږد لاین لري، نو کپټان ته او روزونکو ته یو ښه فرصت دی چې انتخاب ښه دقیق او ښه وکړي. د قیس احمد لپاره په توپ اچونې کې د هغه یو مسؤلیت به دا وي چې د راشد په غیابت کې هغه د راشد تشه ډکه کړي. قیس احمد که څه هم ډېر چانسونه نه دي ترلاسه کړي چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان نمایندګي وکړي، خو په چې کم چانس یې ترلاسه کړی دی ځان یې ثابت کړی دی. دا اوس د اماراتو سره په لوبو کې د ډېر ښه وځلېده. یو آی پی ایل لیګ یې نه دی لوبولی، نو د دنیا هغه نور مشهور لیګونه یې لوبولي دي او دی پوهېږي چې په کم وخت کې څنګه بال وکړي. او د دې تر څنګ ډېر ښه بیټسمین دی، ډېر زړور بیټینګ کوي. ما په سی پی ایل کې د بیټینګ لیدلی او د سریلانکا په لیګ کې مې د بیټینګ لیدلی او دا اوس د اماراتو خلاف مې د بیټینګ ولیدو. نو دا د بیټینګ د ده یو بل پازیټیو ټکی دی. نو په دې هیله چې د راشد خان په غیابت کې دی د راشد خان تشه ډکه کړي او ډکوي به یې. موږ په دې باندې باور لرو، د استعداد لري. نور احمد لکنډوال او مجیب او فاضل حق وبښئ نوین الحق دا نور لوبغاړي خو په آی پی ایل کې لوبېدلي دي، د آب و هوا او د سره بلد دي، د هند په میدانونو کې لوبې کړي دي او د ډېرو د سلګونو او لسګونو زره نندارچیانو په مخ کې دوی لوبې کړي دي او دوی پوهېږي چې په هند کې له هند سره څنګه لوبه وشي. په هر حال 3 لوبې دي، خبرې مې اوږدې شوې. 3 لوبې دي، که افغانستان یوه لوبه وګټي نو زه به ډېر خوشحال شم د کرکټ د یو مینوال په توګه. که 3 واړې او 2 ګټي یا سیریز ګټي بیا خو به تاریخ وي بې له شکه. خو که افغانستان ښه مقابله هم وکړي، ون سایډډ یو دا لوبه داسې نه وي چې هند یې په اسانه وګټي او اړخیزه لوبه نه وي، نو زه به بیا هم د یو مینوال په توګه خوشحال یم. د افغانستان د بري دعاګانې به کوو او له لوبو څخه به خوند اخلو. مننه.